د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي نن ورځ کاپیسا ولایت کې سترې ولسي غونډې کې چې د ولایت والي قاری احسان الله بریال، امنیت قومندان مولوي ضیاء الحق حامد، د استخباراتو رئیس قاری عابد او نورو ولایتي مسؤلینو شتون درلود ګډون وکړ. شیخ محمد خالد حنفي غونډې ته په وینا کې ویل دا چې 20 کاله وړاندې دغه ملت هر وګړي د اشغال مخالفت وکړ، مرګ او زندان ورته انتخاب شوی و، خو د دې ملت بچیانو د سرونو په قرباني سره نظام ترلاسه کړ، اشغال ته خاتمه ورکړه او ازادي ترلاسه کړه. دا د خوښۍ ځای دی چې نن د الله تعالی جل جلاله په نصرت سره ازادي ترلاسه او اسلامي نظام واکمن شو. برکت شهدا و برکت المجروحات و ببرکت یتیمان و اسیران و بدعای بیوه‌های مادر ماشوما مادران و خواهران، خداوند کریم کشور ماشوما را از تجاوزگران آزاد ساخت. هغه همداراز وویل تیر 20 کاله د فزیکي اشغال ترڅنګ فکري اشغال هم حاکم و. د منکراتو د ترویج لپاره هڅې کېدي، خو دا چې اوس د هیواد په لر او بر کې اسلامي قوانین تطبیقیږي دا د شکر ځای دی. همداراز د رسنیو مسؤلینو ته په خطاب کې وویل رسنۍ د منابرو حیثیت لري، دوی هم باید له دغې لارې د دین د خپراوي کوښښ وکړي، څو له یو بل سره همکاري وکړي. رسانه‌های محترمین ما شما یا خدمت میکنند مثل علماء کرام واری، همچنان مثل خطبا واری. همین دور سوشل میډیا و دیگه میډیا و رسانه است. شیخ محمد خالد الحنفي اماراتي مسؤلینو ته وویل ای مسؤلینو، موږ او تاسو هغه خلک یو چې د یوې ناستې ځای مو نه درلود، اوس چې واکمن یو دا د دې ملت د شهیدو بچیانو د قربانۍ برکت دی. پر دې ملت رحم وکړئ او د شفقت لاس یې پر سر راکښ کړئ. موږ هغه خلک نه یو چې موږ او تاسې دپاره ځایونه نه وو، جایونه نه وو، د یو درخت لاندې به مو شپه تېرولې په غرونو بیا پله به مو ګرځېده پایلوچ. موږ هغه خلک نه پاسه ډرون هر تیږه دشمن د دنیا استخبارات موږ او تاسې پسې تعقیب کولو. د غونډې دپاره موږ او تاسې ځای او جای نه درلودل. نن الله دا پرتمانونه مفت موږ او تاسو ته راکړي. دا د شهیدانو د وینو د قرباني برکت او دا د دغه مشرانو د اخلاص برکت دی چې تاسو مشرانو کشرانو ته ښه اصلاح او تربیت ورکړئ. هغه همداراز د امر بالمعروف مسؤلینو ته وویل دلته نږدې یو نسل اشغال حاکم و، خلکو باندې په زور حکمونه مه تپئ، بلکې د خلکو ذهن سازي وکړئ، د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د ازالې په نوم څوک مه تحقیروئ، خلکو سره ښه سلوک کوئ. د محتسبینو په اړه یې زیاته کړه چې محتسب باید فاضل، عالم، امین، صادق، مخلص، ځیرک کس وي، داسې چې په تقوای جامعه هم متفقه وي، هر کس د احتساب صلاحیت نه لري. نو موږ محتسبینو دپاره یو ریاست موږ لرو، اصلاح او تربیت. په ټول افغانستان کې 8 ورځې موږ دوی ته سیمینارونه ورکوو. 14 شیوخ موږ د دې دپاره استخدام کړی یوازې چې محتسبینو ته سیمینارونه د اصلاح او تربیت ورکړي. اساسي وجه دا ده چې موږ اول خپل په هدف باندې پوه شو. الله دې نه کړي چې زموږ ستاسې په وجه نظام اسلامي بدنام شي. ملت ته د حکومت د اصلاح په اړه په خطاب کې وویل ای ملته، که تاسو په نظام کې د شریعت خلاف وینئ په زغرده یې ووایئ، محافظه کاري مه کوئ، د نظام د تعمیر په خاطر سالمه نیوکه مو حق دی، مخامخ یې مسؤل ته ووایاست. که تاسې ممکن په دې نظام کې او په دې اشخاصو کې په ممکن که څه تقصیرات تاسو درکوئ، شما میتوانید با جرأت، با صمیمیت، با نیت تعمیر شما فتح بدهید. چرا؟ که همین جامعه اصلاح شود، همین اداره اصلاح شود، نظام اصلاح شود. چشم پوشی نکنید. نوموړي د خبرو په پای کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هر څوک د اماراتي کس په نوم له ملت سره ناسم چلند کوي مظلوم دی. په زغرده د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اورېدو برخې ته مراجعه وکړئ. دا برخه د همدې لپاره جوړه شوې ده. ای قدرمن ولسه، تاسو ته وایم
کستاسو پچا بانی گیله و شکواوی پا مجاہدین و پارورگان امر بالمعروف و ریاست که منها یو مدیریت لرو او امید داده چه آئنده تشکیل که امیریت مانی بدل کو پولسوالی کی تشکیل کو تاسو شکایت امر بالمعروف ترسوی دا امر بالمعروف مسئولین و دند و مسئولیت داده چه دید یو جانب فیصله دی نکره که پچا بانی شکوا گیله لری تغا موضوع آگئی سر دی پو جریان کی پو هماهنگی دا عام ولس او مظلوم شکایت دی تدارک کی اور تعقیبی کی اور حالت کی دا ذن مسئولیت